دنیا کې چې څوک سود کوي او سود خوري نو د چا سزا به دغی چې د وینو دریاب کې به پروتي او خټ کېږي به او فرشته چې غاړه راځي په دا خوله به اولی او واپس به د دریاب منځ ته رسي. بعضې سودخورو دا علاج د قبر عذاب او د بعضې سودخورو دا علاج دی چې فرشته به وهي او دی به د جهنم کاڼي خوري او چې څوک زکات نه ورکوي دا غم دغه علاج دی. زکات چې نه ورکوي دا غم دقه د قبر ازاده چې دا مال به وله خدای د جهنم په کاڼو باندې بدل کړي او سره انګار به یو فرشته به وایي چې دا خوره او په دې خېټو کې به ولچي. آها زکات نه ورکوي چاله ساتي یا بدبخته سوچ وکا یا ظالمه سوچ وکا چې نه ورکوي چاله ګټي بچولا بچیرې د دې عذاب قبر نه خلاصول شي. بچی با دی پا دی مال مزی کئی او تبا دقا سے دا دوزخ کانی خورے اور لمبے بدر باندے بلیگی او سود چالا کے بچولا رونولا ریرونولا بچولا نوسولا خزلا دیل سود کے چه ملشی قسم پا خدای پا مال بدے غی خندا خوندی او مزی کئی لاسونا بٹا پئی دا قد ودری روزی غم باسی دا خلقو دا وجنو کی بیا غم ختم. بیا بابا نه دی یاد بیا بیبی نه دی یاد بیا مشر لالا نه دی یاد بیا کاکاجی او ماماجی نه دی یاد دا پاتې شو خبر اخلاصه شو. کول سود چاله کې به وینو دریاب کې به ولاړې کول سود چاله کې بیا به په خېټه کې دنه لړمانان پراتی او په خېټه کې دنه به ماران پراتی او ټکونه بدل درکې او کانی بخوری. اے سود خورو سود سونا خطرناک او نن دنیا پا سود اختا لوی لوی خلق پا سودون اختا دی. قسم دے حجون و عمریم کئی او سودون هم کئی یو حج دینا قبلی گی او نا دی منس قبلی گی انا دی روجہ قبلی گی. ظالم سود کے رسول اللہ مبارک فرمائی زرزان در تنویم درہم الربا اشد من 36 زنیتن شپگ دیر زناکارے چوکے دمر پہ اللہ نخپکیگی لکد سود پہ یو روپے چے سمر اللہ خپکیگی. دا شپگو دیر شو زناکاروں نے سزا دیا او رسول اللہ مبارک فرمائی وی سود او یا چند گناہ دا او یا چندا وی پٹولو کے رکوٹ دادا چی سڑی دا خپل موت مور سر بدفیلیو کی دا سے مثال دے چی تا سود پیسے خورے دا سے مثال دے لکا او یا زل چی بندہ دا خپل مور سر بدمریو کی. خلقین خطر نن پا سود گناہ حرام د سود خور په قبر د پاسه میګې نه ګرځي یریږي تی منډه تی وای او ما ته اوسم یو قبر معلوم دی بابا جی ما ته خولیو یاره مونږ چاته نه خایو نامناسب دی دې شي بعضې مرګرو ته به معلومي چې دا هغې قبر نه د خوره روړه او د میګو په سوړه دی واچوله میګي به په ګنټه کې تختی دا نورې نوم مال داسې خلک شته. سود خود تبایی دا او نن دنیا لگیا او یوازې دا سود نری چې دا پیسې ولا ورکې ها دا شل در مې درکړو مال او 15 زر راکې دا 1 لک مې درکړو مال به 1.5 لک راکې او چې ټیم پوره شي درې نه کې اوس په 2 لک راکې او چې ټیم پوره شي درې نه کې اوس په 2.5 لک راکې دا خو دې سود نور خلک کې کم سودونه کوي. ها موټر ولا ورکی غریب ته ضرورت ته قرضه ده وی ها دا موټر در کوم پسو پلاس تکا په قرضو د شپږو میاشتو په قرضو مې دل درکو د کال په قرضو مې دل په 10 لک روپے درکو او ډیره خدا بیا وته اوسه په ما پاته لک را خرڅ کا نقد ولاته لک روپے ورکي اومغه موټر ته واپس والی پاته لک روپے باندې ته واخلي 2 لک پاتې شو. غریب ته خو فایده شو کنه اته لک وته ملو شي ولې هغه قرضداري په کار به راشي او 2 لک روپے په مفتو کې ور وړې دي شپږ میاشتې پس به 2 زیاتې. دا خو ما سه مثال درکو ورشه خلک د موټرو کاروبار کوي د 15 لک روپو موټر په 5 لک خرڅ
د 3 میاشتو د 2 میاشتو په نیټه په خرڅ کی په 6 لک روپے د 15 لک موټر او بیا وته وي سه خرڅه کنه په مې واپس را خرڅ کا او په نقدو په 15 لسته په نقدو وای 15 لسغلا ورکی اپ لګي او بیا چې 2 میاشتې پوره شنو هغه سود دا 15 لک سود شو کړ بعض داسي ځان له خيار جوړ کړي چې بارګین کې بناستي مرګري به شریکوال وای یو به په خرڅ کې بل به ته وای یو به په خرڅي او شریکوال دي او بل به ته والی راشه لکوي ها دا خپل ولو بوته کې مړه ظلم کې یو غریب دی او هغه تر پیسو ضرورت ته قرض ولا ورکا او که په قرضو پیریږي چرانه خوري وته ورور لګا غاټا لګا خورا نن سبا ډېر خلک د خواهشات پر لګیا دي پر دې قرضونه پدان بارکی او بیان ورکي ضرورت ولنه خلق ته پته ک بوجه وړول چانه پیسې وغواړي څوک درکې منع کوي درنه نه یو ډبګي وړول چانه قرض غوښتل نو خیراتی به مدل څوک درکې ک بچو جامو له چانه قرض غوښته نو خیراتی به مدل څوک واخلي او چې دا 15 لک قرض راکو لسته قرض راکو شل لک قرض را د خواهشات لغوال او به نشي پورا کوله ور کولم نشي یونا لستک قرض بلنا لستک بلنا 15 لک بلنا لستک بلنا یو د یونا نه خبر بل منه کروڑ 2 کروڑ روپے والی پاغي لګیای سودونه کې او خلک غرق او تباہ خدای ته وګورئ زما واسطه سو کموري ما برباد وې ځان لا خیره د دنیا د لګ عيش ته پاره او د خوشاله د پاره او د خځه او د بچو د خوشاله او د پاره خپل خیرت م خرابوي د قبر عذاب ډېر خطرناک دی نه ته تختیدي شي او نه د لسوک مدد لراتلی شي نو سود خطرناک شی دی توبه او باسه توبه باندې سود دی خلک باندونه ساتي بالکل سود دی جواری سود دی د سود یو قسم دی خلک یې کوي لاټري سود دی خلک یې کوي یو قسم سود دی دا ټول ګناه ده او ناروا دي او حرام دي موټر سایکل سره خلک دا چل کوي ورشل توالي موټر سایکل پسو دی دا جی 5000 روپے ما سره پیسې نشتا قرض بدل درکم پکشتونو بدل درکم ٹھیک ده قرض څوک شي ګران ورکی خیر دی پکشتونو څوک ګران ورکی خیر دی خو بیا ته واپس وای یہ ته بل شریکوال والی پناق دو ها ظلم هم ظالم دے ظلم کوي سودی کاروبار والے کې سود اور کون کې اغشتون کې د سود په 2 کسو مینس کې دلال لیکون کې چې څوک د سود شتام درته لیکي گواه چې څوک گواہی کوي دا ټول رسول الله مبارک فرمایي په ګناه کې برابر لګیا دي خلک سودونه کوي